سلامونه او احترامات خپل د وطن ټولو افغانانو ټولو مینوالو ته وایم. د مسافرۍ په باره کې محترم هلال کږوال صاحب یو ډېر ښایسته شعر یې لیکلی دی چې زما خپل هم دا شعر ډېر خوښېږي او کم دوستان کم افغانان چې د وطن نه بهر ژوند کوي د هغوی دپاره وایم امید چې ستاسو د ټولو خوښ شي. ډېره مننه. یو خو یما مسافرا بل بی کسی دا اللہ وچ شنڈی در پدر غربی دا اللہ یو خو یما مسافرا بل بی کسی دا اللہ وچ شنڈی در پدر غربی دالا وچ شنڈی در پدر غربی دالا یو خوا خپل سکن ورنا وژل کیږي زما دور دودونه بل خواته کور سوځېږي زما یو خوا خپل سکن ورنا وژل کیږي زما دور دودونه بل خواته کور سوځېږي زما هلته هغه دلته دغه بدبختي دا الله وچ شونډې در په در غریبي دا الله خنداو د پیغور شمنن کین په غاړه یم د هر چا خیرات خور شمنن د وړو غټو خندا او د پیغور شمنن کین په غاړه یم د هر چا خیرات خور شمنن د پلی ټک ته یم ناز دا زندگی دا الله وچ شونډې در په در غریبي دا الله یو خو یما مسافر بل بې کسي دا الله وچ شونډې در په در غریبی دا
هلال صاحب سوی تو خوشحال کړي د غمجن زړونه یو ځل د هلال سره قلاوال منظور سوالونه یو ځل تو خوشحال کړي د غمجن زړونه یو ځل د هلال سره قلاوال منظور سوالونه یو ځل کونډو رونډو یتیمانو دا زاري د الله وچ شونډې در په در غریبي د الله یو خو یما مسافر بل بې کسي د شونډې در په در غریبي د الله وچ شونډې در په در غریبي